د نن ټکي اسیا مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. دا وخت د سکایپ له لارې د افغانستان امریکا له حالاتو باخبره لیکوال او سیاسي شنونکی واحد فقیري راسره مېلمه دی. له نوموړي څخه به د افغانستان د سولې پروسې د غني او عبدالله ترمنځ اختلافات او د امریکا لخوا ورته د ځواکونو ایستلو ګواښ امریکا وروسته له کرونا وایرس او امریکا کې انتخابات په اړه به ترې پوښتنې لرو. اعتباري یم چې په اورېدو به مو یو څه پوښتنې ورسره ځواب شي. فقیري صاحب ښه راغلاست درته وایو. لومړی د افغانستان اوسني وضعیت په اړه خپل تحلیل راسره شریک کړئ. په ځانګړي ډول د امریکا له لوري په کابل کې د اختلاف له وجې د مرستو کمېدل، د ځواکونو د ایستلو ګواښ او کرونا وروسته د امریکا اقتصادي وړتیا چې آیا هغوی به وکولی شي چې د افغانستان حکومت ملاتړ ته به ادامه ورکړي؟ اول تاسو ټولو ته او ستاسې د نن ټکي اسیا و ټولو مینوالو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم او ستاسو څخه هم مننه کوم چې دا موقع دا فرصت مو ماته په لاس راکړئ چې زه د خپلو وطنوالو سره ستاسو د مینوالو سره په دې مهم اساس وخت کې پر ځینو مهمو مسایلو باندې خبرې وکړو. ستاسو سوالونو کې ډېر زیات خبرې دي، امید دی چې زه ګام په ګام بیان کړم. لومړی دا دی چې د امریکې اوسنی سیاست یا اوسنی پالیسي د افغانستان په مورد کې د تغییر په حالت کې ده او دا تغییر یې داسې له څو میاشتو څخه سړی احساسولی سوی چې امریکا خصوصا ټرمپ، پامپیو او دغه اوسني حاکمان په امریکا کې د افغانستان په مورد کې یو نوع دې خبره ټرن کړی دی، یو ځان یې کټ کړی دی یو بلې خواته. او دا په هغه وخت کې معلومه سوه چې کله د طالبانو سره په قطر کې د صلحې موافقه امضا کړله. دا د صلحې موافقه امضا کول ډېر زیات اړخونه لري چې یو مهم اړخ یې دا دی چې امریکا بالاخره ودې ته متقاعده سوله، په دې قناعت وکړي چې پرته د طالبانو څخه، پرته د طالبانو د مشرتوبه څخه د افغانستان کشاله نه حلېدونکې ده او امریکا مجبوره ده که غواړي، که چیرې امریکا غواړي چې د افغانستان د دغه باطلاقه څخه د دې چې ورته وایي د کوګمایر چې دوی ورته وایي د دې څخه ځان وباسي، مجبوره او مکلفه ده چې طالبانو سره موافقې ته ورسیږي. او دغه موافقه چې کله ورسېدله، کله چې امضا سوله یو میاشت تر مخه، د موافقې متن هم دا ښیي چې په موافقې په متن کې هغه څه چې طالبانو غوښتله هغه امریکایانو تقریبا ورسره ومنله. او دا یو ډېر لوی پرمختګ دی په مطبوعاتو کې، د امریکې په مطبوعاتو کې هم دلته ډېر زیات خبرې باندې وسولې چې هغه څه چې طالبانو د پخوا څخه غوښتله هغه ټوله په دې موافقې کې درج سوي دي او طالبانو ته امریکا زیات امتیازات ورکړي دي. او د دې امتیازاتو هغه اساسي ټکی شاید دا وي چې امریکا البته زما په فکر او زما په عقیده و دې ټکي ته رسېدلې ده چې په افغانستان کې دغه اوسني حاکمان چې دوی پر قدرت نصب کړي دي، د کابل دغه ډله چې دوی هلته، دغه اداره چې دوی هلته د خپل توپک او د خپل قواو، نظامی قواو په زور هلته پر افغانانو باندې تحمیل کړي دي، دغه نور د حکومت کولو جوګنه دي، د حکومت کولو قابلیت نه لري. نو بناءً د دوی لپاره یو الټرنیټیو باید پیدا سي. په افغانستان کې چې ګزینه ورته وایي، یو ګزینه باید ورته پیدا سي، یو چاره باید وسي. او د دې چارې دغه چاره بل څوک په اوسني حالت کې دغسې منظم، دغسې په یوه خوله بل څوک نسته لکه طالبان چې دا د هم هغه پخوانی اوربند چې و د اختر په وختو کې چې وښودله، بیا وروسته دغه ورځنی اوربند چې څو عمر د مخه و، دا امریکې ته داسې یو انتباه ورکړله، داسې یو برداشت ورکړي چې دا خلک نه یوازې دا چې
پر خپلو خبرو باندې حاکم دي او یو لاس دي، بلکې په افغانستان کې پر خپلو قومندانانو باندې، پر خپلو جنگي اړخونو باندې هم تسلط لري، حاکمیت لري. او دا خلک کولی سي چې د دې خلکو سره یعنی هغه څه چې موږ ورسره امضا کوو، هغه څه چې موافقه ورسره کوو، هغه وزن لري او هغه اعتبار درلودلی سي. ځکه کله چې تاسو د چا سره قرارداد امضا کوئ، هغه بل اړخ باید دغه طاقت ولري، دغه قدرت ولري چې څه چې وایي هغه عملي کړي. او د دغه ورځني متارکې یا ورکم چې تاسو ورته وایاست یا هر څه، دا د امریکې په مطبوعاتو کې، د امریکې په سیاسونو کې دا برداشت یا دغه مفکوره قوي کړله چې موږ د یو داسې طرف سره مواجه یو چې هغه پر خپلو خبرو باندې حاکمیت لري او پر خپلو غړو باندې حاکمیت لري. بل اړخ د دغه خبرې چې تاسو وګورئ، د کابل ادارې خلک چې وګورئ هغه په یوه خوله نه دي. یعنی د کابل د ادارې، د کابل د رژیم یوه لویه اساسي کمزوري دا ده چې د متخاصمو ډلو مجموعه ده. دا هر ډله جلا جلا مفکوره لري، یو د طالبانو سره خبرې غواړي، بل یې نه غواړي، یو خنډونه جوړوي، یو سبوتاژ کوي، بل زارۍ کوي. دا په خپله یعنی د کابل د رژیم هغه ګډوډي ښیي، هره جمله چې پکښې ښیي، چې دا هم امریکایانو ته زما په نظر، خصوصا د امریکې حاکمې طبقې ته دا مفکوره ورکړله چې موږ د یو داسې خلکو سره لاس ورکړی دی چې هغه په خپل منځ کې هم متحد نه دي. نه دا چې یوازې د طالبانو په مقابل کې متحد نه دي، بلکې په خپل دننه کې، په خپل درون کې هلته هم په جنجال سره اخته دي. دغه خپل انتخاباتو دا وښودله چې د افغانستان د اوسني حاکمان چې د امریکې په برچې باندې، د برچې په زور، د توپک په زور، د توپ او ټانک په زور باندې په افغانستان کې حاکم شوي دي، دا په خپل منځ کې هم سره جوړ نه دي. او لکه زموږ په قول، زموږ د کلي یا زموږ د سیمې په قول، لکه شرموشان د شپې مخامخ سره بېدېږي، یعنې له ډېره ډاره د یو بل ته مخامخ باید سره بیده سي د شپې، ځکه یو د بل څخه ډارېږي، یو د بل څخه وهم لري. نو دا یعنی په خپله دغه د موافقې موضوع چې موږ تاسو مخه یاده کړله، دا امریکایانو ته دغه انطباع ورکړله چې دوی باید د طالبانو سره نور هم په دې رابطه کې یو موازي یا قلن نږدې کېدل ډېر زیات دي. بله خبره چې تاسو په سوال کې وه چې زما اوس په یادېږي، هغه دا وه چې د کومکونو د راکمېدو تاثیر به څه وي. د دې کومکونو د راکمېدو یو لوی اخیستنه چې باید موږ تاسو ټوله ځینې وکړو، یو درک چې باید ځینې ولرو، هغه دا ده چې د امریکا او د کابل د رژیم لاره سره جلا کېږي او پر مختلفو لارو سره روانېږي. او د امریکې دغه پر خپلو ګوډاګانو باندې یا پر خپلو هغه چې دوی راوستلي دي پر هغو باندې په دغسې اساس وخت کې کومکونه قطع کول، دا یو ډېر لوی سیاسي پیغام لري. او بیا په عین زمان کې کله چې پامپیو د کابل څخه ناامیده راوځي، راسن ولاړی و قطر ته او د ملا برادر اخوند سره وکتله او د هغه څخه ډېره خوښي دغه کړې، اظهار کړه او دا یې وویله چې طالبان خپل پر ټولو وعدو باندې وفادار دي یا خپل وعدې عملي کوي او خپل تعهداتو ته متعهد پاتې شوي دي. د کومکونو قطع کول او دلته د ملا برادر سره لیدل، دا په خپله یو سیاسي پیغام لري. او پیغام یې دا دی چې زما په نظر چې په هغه اندازه چې د کابل او د امریکایانو ترمنځ اختلافات ډېرېږي، په هغه اندازه امریکا مجبوره کېږي چې د طالبانو غوښتنو ته لا غاړه کښېږدي او د طالبانو سره په یو د طالبانو حتی زما خپل فکر دا دی، یعنی د طالبانو د راتګ دپاره لا زمینه سازي وکړي. بالکل مننه. فقیري صاحب، په امریکا کې د افغان جګړې په اړه په سیاسي کچه عمومي وضعیت څنګه ارزوئ؟ اوس خو ټرمپ د طالبانو سره
توافقنامه امضا کړې او د ځواکونو ایستلو ته ژمن ښکاري، مګر که فرض کړو راتلونکی کال انتخابات ترسره کیږي او ټرمپ د انتخابات بایلي، دیموکرات ګوند نظر څه دی؟ بخښنه ستاسې د آخري د پوښتنې آخري برخې ته چې راسو، د دیموکراتانو نظر په دیموکراتانو کې اوس تاسې خبر به یاست چې جو بایدن د دیموکراتانو هغه مخکش کاندید سو او تقریبا جو بایدن او ټرمپ سره مخامخ کیږي په نومبر کې. د جو بایدن و سابقې ته چې وګورو، جو بایدن د اول سره څخه د افغانستان د جنگ او په افغانستان کې د امریکې د ښکلتیاو یا د دې سره مخالف و. حتی د هغه وخت چې دی د اوباما په اداره کې لومړی مرستیالو د اوباما، تاسې به اورېدلي وي چې د ده او د کرزي ترمنځ اختلافات بیخي ډېر سوي وه او حتی د ډوډۍ د میزه څخه ولاړ سوی و او کرزي ته دا ویلي وه که ته رښتیا هم د امریکې مخالفت کوې نو ته ولاړ سه هلته ودرېږه، مخامخ په میډیا کې ووایه چې امریکایان دې ووځي چې موږ ووځو. یعنې تر دغه حده پورې. او دا څه چې کتابونه د اوباما پر وخت باندې راوتلي دي په امریکې کې، دا اوباما زوار چې ورته وایي، دا ټوله هغه د باب ووډورډ چې دا کتابونه لیکلي دي پر د اوباما پر پالیسۍ باندې په افغانستان کې، هغو ټولو کتابونه کې دغه راغلي دي چې د اوباما په اداره کې تر ټولو سخت مخالف د افغانستان د جنگ جو بایدن او جو بایدن عموما د پنټاګان سره یا د امریکې د دفاع د وزارت سره د جنرالانو سره مخامخ کېدی او هغو ته دا ویله چې دا جنگ نه ګټونکی دی او امریکایان باید د افغانستان څخه راووځي. نو لهذا یعنی که چیرې دیموکراتان یې وګټي او که چیرې خپله ټرمپ هم وګټي، دا دواړه دا ښیي چې د امریکې په هغه ټاپ سیاسي مشرانو کې د افغانستان د جنگ سره نور هغه پخوانۍ علاقه چې ده هغه نسته او هر یو هم دیموکراتان دا غواړي چې خپل عسکر راوباسي او هم ټرمپ دا غواړي چې خپل عسکر د افغانستان څخه راوباسي. هغه مناظرې چې په دغه کال د تیر کال تقریبا تیر کال په جریان کې د دیموکراتانو ترمنځ وې، ټولو دیموکراتانو د الف څخه تر یې پورې ټولو دیموکراتانو دا ویل که دوی چیرې انتخاب سي او د امریکا جمهور رئیس سي، دوی به امریکایي قواوې له افغانستان څخه راوباسي. دغه راز د امریکې په خلکو کې، په عامه خلکو کې تقریبا 80% امریکایان د افغانستان د جنگ مخالف دي او 80% د ټولو مهمو سرویګانو پر اساس باندې، د امریکایي سرویګانو پر اساس باندې چې په دې کې ګالپ راځي، په دې کې نور واشنګټن پوسټ، ان بي سي او د نیویارک ټایمز، د دې ټولو سرویګانې دا ښیي چې 80% امریکایان دغه وایي چې زموږ قواوې باید نور د افغانستان څخه راووځي او 60% وایي موږ په دې خبر نه یو چې افغانستان نر دی که ښځه، افغانستان د خلکو خبره ادم خان نر و که ښځه، په افغانستان باندې خبر هم نه دي 60%، او 60% نور غواړي چې خپلې قواوې په افغانستان کې امریکایي وساتل شي. نو لهذا یعنې د امریکې مطلق اکثریت چې 80% د امریکایان د افغانستان څخه غواړي چې امریکایي قواوې راووځي. دغه راز تقریبا 80% هغه متقاعد عسکر چې په افغانستان کې جنګېدلي دي 80% غواړي چې امریکایي عسکر د افغانستان څخه راوایستل شي. نو یعنی او په خپله په جامعه کې هم دا که تاسې نیویارک ټایمز وګورئ، واشنګټن پوسټ وګورئ، وال سټریټ ژورنال وګورئ، د دې ټولو سرمقالې چې وګورئ ټوله دغه وایي چې د افغانستان څخه باید راووځو. ځینې وایي چې باید یو څه قواوې هلته پرېږدو یا په یو عمومي چوکاټ کې راووځو، یعنې داسې، مګر د وتلو هغې ټوله طرفداري کوي چې نور جنګ بس دی، دا ور جنګ سو، دا نور په ګټه نه لري او د طالبانو سره دا خبرې چې اوس روانې دي د دې ملاتړ کوي. څه چې امریکایي مبصرین دي هغوی هم ټوله پر دې باندې
اتفاق لري چې د افغانستان جنگ نه ګټونکی دی دا باید یو سیاسي حل لارو ته پیدا سي او دغه کیسه چې اوس په قطر کې روانه ده د قطر موافقه چې امضا سول دا درسته لار ده او دغه باید تعقیب سي نو د امریکا یعنی پبلک چې خلک دي او سیاسيون ټوله د افغانستان څخه د خپل عسکرو د راایستلو طرفدار دي امید دی چې په دې باره کې ما ستاسو سوال ته جواب درکړی وي مننه ژوندی اوسئ فقیري صاحب اشرف غني د دوحې د هوکړې پلي کول د بندیانو د نه خلاصون له لارې ځنډوي د امریکا دریځ تاسې ته څنګه ښکاري آیا اشرف غني د امریکا په وړاندې ولاړ دی که امریکا لازم فشار نه واردوي زه فکر کوم چې اشرف غني په دې برخه کې د بندیانو په برخه کې هغه اساسي دغه دی چې اشرف غني غواړي چې تر هغه ځای چې ممکن وي امریکایان په افغانستان کې وساتي دا اول هدف دی هغه تر ټولو مهم هدف د اشرف غني او دغه دارالدسته چې نن ورځ په هر کې حاکم دي د دې خلکو هغه اساسي او اولین هدف دا دی چې د امریکایان دلته وساتي کچيري دا ممکن نه وي د امریکایانو ساتل ممکن نه وي باید د امریکایانو د وتلو په لاره کې تر هغه ځای پورې چې ممکن وي خنډونه ایجاد سي ټالچال وسي د خلکو خبره او یعنی د امریکا وتل باید وځنډول سي په دې خبره باندې اوس امریکایان بیخي پوهېدلي دي امریکایان په دې باندې پوهېږي او تاسو هم په دې خبر یاست چې د امریکای حکومت څو واره د امریکا پر افغانانو باندې ځخ کړ دي یا د کابل پر د حاکمانو باندې ځخ کړی دي چې تاسو باید د بندیان ژر تر ژره علاقې ژر تر ژره خوشي کوي مګر د کابل حکومت مختلفه بهانې کوي او بل خبره دا ده چې د کابل په حکومت کې یعنی د بندیان د دوی هغه اخیری وسله ده یوازنۍ وسیله چې د دوی ته پاته ده هغه وسله چې د دوی په لاس کې ده هغه د بندیان دي او د کابل رژیم په دې پیږي چې چیرې د بندیان زموږ د لاس څخه ووزي بیا موږ پر طالبانو باندې د فشار هیڅ داسې دغه نه لرو یو اعلان نه لرو چې طالبان باندې فشار وارد کو یا پر امریکایانو باندې فشار وارد کو یا پر چې دغه وکړي چې زموږ سره کښینی مستقیما خبرې وکړي نو د دوی لپاره یعنی یو حیاتي موضوع ده که څه هم یعنی د بشري لحاظه د انساني لحاظه د افغانیت لحاظه د کابل د حکومت دغه چلن د غندلو وړ دی او باید هم وغندل سي خو کچېرې د دوی شخصي ګټو ته سړی وګوري بیا سړی پوهېږي چې دوی ولې دا کار کوي مګر په دې کې چې ولې امریکا په دې برخه کې جدي اقدام نه دی کړی او تر اوسه پورې دغسې جدي نه دي درېدلي لکه د اناس حقاني په خوشي کېدو کې چې ودرېدله که ستاسې په یاد وي هلته هم د کابل حکومت څو وارې وځنډول دا کار یې وځنډوي مګر بالاخره و دې ته مجبور شوه چې هغه خلک خوشي کړي او ازادي کړي او د امریکا څو ورځې تر مخه فقط داسې یو هفته تر مخه واشنګټن پوسټ یو رپورټ خپور کړی و د بندیانو په برخه کې خصوصا د دغو بندیانو په برخه کې چې اوس په قطر کې موجود دي او د طالبانو د مذاکراتي ټیم برخه دي او دا هغه 15 کس دي چې ګوانتانامو څخه خوشي شوي وو د واشنګټن پوسټ هغه اساسي ټکی دا دی چې د امریکای او طالبانو ترمنځ د موافقې په کولو کې په لاره هوارولو کې دغه 15 کسانو ډېر اساسي او مهم نقش لوبولی دي او دا یو امریکایانو ته هم دا ښودله که چیرې د بندیان آزاد سي دا به هم د مفاهمې د موافقې او د روغې جوړې د سولې په لاره کې دغسې رول نقش ولوبوي لکه دغه 15 کسو چې هغه 15 سره ډېر مهم د طالبانو ډېر مهم کسان وو په ګوانتانامو کې په کلو زجر لیدلي و بندیان وو مګر اوس د سولې دپاره یو پیشقدمه سوي دي او د سولې دپاره کار کوي مګر دا چې ستاسې هغه اساسي ټکي چې راسم بیا هم چې ولې امریکا تر اوسه پورې
په هغه جدیت سره په دې برخه کې عمل نه دی کړی. زما یو ګمان دی، زه فکر کوم چې امریکا کوشش کوي چې دوه کار وکړي په دې کې. یو په دې کې دا دی چې د کابل حکومت کې جنجال لا ډیر سي. هر څونه چې د کابل په حکومت کې جنجال لیریږي په هغه اندازه د افغانانو او د بین المللي دغه پبلک اپینین چې دی ورته وایي یا د خلکو د نظر ذهنیت، هغه عامه ذهنیت د کابل پر ضد باندې لا ډیریږي، لا قوت اخلي. دا یو عامل دی. بل عامل دا دی زما په نظر چې امریکا غواړي د کابل حکومت نور هم منزوي سي، نور هم تدریج سي، او په دې برخه کې چې هر څونه دی پر د طالبانو د بندیانو پر آزادولو باندې پر نه آزادولو باندې ټینګار کوي، په هغه اندازه دی د جهانیانو او د افغانانو په ذهنیت کې منزوي کیږي، نور هم دغه کیږي، آیسولیټډ کیږي. نو زما هڅه دا دی، یعنی په دې برخه کې زه کوم داسې دغه نه لرم، زما هڅه دا دی چې په دې برخه کې امریکایان کوشش کوي چې د کابل حکومت نور هم دغه قبر چې ځان ته کیندلی دی، دا قبر نور هم ورته ژور سي او دی پکښې ځان پکښې واچوي. بله خبره دا ده چې د دغه بندیانو په نه خوشي کولو کې د بشري لحاظه هم یو ډېر لوی آفت راتلونکی دی، ځکه که چیرې دا د کرونا مرض په دغه ننوځي، په جیلونو ننوځي، دا به د کابل د حکومت لپاره یو بل ډېر تور غټ داغ وي او ټول افغانانو دغه مخ به دوی ورواوړي، د جهانیانو مخ به دوی ورواوړي او دوی به نور هم ملامت سي. نو امید دی، زما خپله امید دا دی چې په دې برخه کې د بندیانو په آزادولو کې ما د مخه هم دا یو وړاندیز کړی و، اوس بیا هم د ستاسو د لارې کوم. امید دی چې په دې برخه کې طالبان هم پیش قدمه سي او د بندیانو په آزادولو کې پیش قدمي وکړي، ځکه دا یو انساني امر دی، د ټولو انسانانو په دې کې خیر دی، د افغانستان پکې خیر دی، د بندیانو په ساتلو کې نور د هیچا خیر نه دی، او دا ډېر یو لوی آفت شاید ایجاد کړي په افغانستان کې، خصوصا د کرونا په برخه کې. تاسو اوس خبره چې یوازې په سعودي عرب کې 150 تنه شاهزادګان په دې کرونا په وایرس اخته شوي دي، یعنی دا د شاو د غدا فرق نه کوي. او زما امید دا دی چې ټول افغانان په دې برخه کې جدي ګامونه واخلي، د ټولو بندیانو د آزادولو لپاره فشار واچوي چې دا خلک باید آزاد سي، او دا یو انساني او ډېره مبرمه، ډېره ضروري خبره ده. مننه فقیري صاحب. تاسو ویل چې د بندیانو موضوع د غني سره لومړی یو آله ده، اخیرنۍ آله ده چې د فشار په توګه په طالبان باندې استعمال کړي. که بین الافغاني خبرې ځنډېږي، آیا دا به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر خروج اغېز ولري؟ یعنی که بله اوس زه فکر اغېزه به دی پر خپل موافقه به اغېزه ونه لري، یعنی هغه تقسیم اوقات چې ورته ټاکل سوی دی، هغه نیټه چې ورته ټاکل سوې ده چې په 14 میاشتو کې به دوی وځي، زه فکر نه کوم چې پر هغه به اغېزه وکړي، بلکې د امریکې پر وتلو پر چټکتیا باندې به لا اغېزه وکړي. زما خپل باور دا دی که چیرې بین الافغاني خبرې دغسې ډېرې وځنډول سي، ټرمپ خپلو امریکایانو ته دا ووایي چې دا خلک موافقه نه سره کوي، دا خلک نه سره جوړېږي، او موږ خپل ټول کوشش وکړي، خپل ټول انساني کوشش مو وکړي، دا خلک نه سره جوړېږي، بناً موږ خپل عسکر راباسو، خپل ټول عسکر راباسو. او دا حتی پامپیو په د آخري سفر کې غني ته ویلي وه چې ټرمپ ودې ته حاضر دی چې که چیرې تاسې د طالبانو سره، دا یې ورته ویلي که چیرې تاسې د طالبانو سره موافقې ته حاضر نه سئ، ټرمپ ودې ته حاضر دی چې خپلې قواوې در وخت تر مخه راوباسي، یعنی تر موافقې دغه 14 میاشتې چې ټاکلي دي تر هغه تر مخه خپل قواوې وباسي. بله خبره دا ده چې د قواو د ایستلو په برخه کې د کرونا خبره ده، او په دې کې هیڅ شک نشته چې د کرونا وایرس په د امریکې که چیرې د امریکې په
په قواو ننوتی په افغانستان کې ننوتی دا به د دوی وتل لا ګړندی کې دوی وتل به لا چابک کې او ټرمپ دغه مسؤلیت ونه مني چې په یو داسې ملک کې چې هلته کرونا راغلی وي او لوی آفت وي او د خپل قواوې هلته وساتي او هغه ټوله دغه امریکایي عسكر دغه لوی آفت سره مخامخ کې زه فکر کوم چې په دې برخه کې به د ټرمپ لاس لا قوي سي او د قواو د رئیسولو په برخه کې به لا ګړندي ګامونه واخلي. مننه فقیري صاحب. په افغانستان کې ډیر خلک فکر کوي چې اوس هم امریکا په پټه د اشرف غنی ملاتړ کوي او اشرف غنی چې د طالبانو سره د خبرو او مذاکراتو پر وړاندې کوم موقفونه نیسي یا د بندیانو د خلاصون توافق نه عملي کوي دا ټول یې دلایل بولي ځکه دوی وایي د کابل چارواکي په هیڅ توګه د امریکا مخالفت نشي کولای. دغه تحلیل څومره سم دی ستاسو په نظر؟ دا ګرانه زه فکر کوم چې تر یو حده پورې دا تحلیل درست دی چې یو دغسې ګوډاګی حکومت لکه د کابل چې دی هغه د خپل بادار په مقابل کې چندان ډیر زیات مقاومت نشي کولای او خنډونه مګر یو خبره ده چې حتی یو مریی یو نوکر هم کولای شي چې په ځینې ځایونو کې خنډونه ایجاد کړي. د مثال په ډول سره پر خېټه مې درد دی کار نسم کولای د ناوخته د خوب راپاڅېدل ځان پر ناجوړي باندې اچول یعنی حتی یو مریی هم کولای شي چې د خپل بادار په مقابل کې هغه ټال چال چې دوی ورته وایي یا ډیلی ټاکټکس چې ورته وایي هغه وکاروي او عموما دغسې حکومتونه لکه د افغانستان هغې چې دا اوس د ګوډاګیان دا هم په ځینې وختونو کې ځینې کارونه کولی شي یعنی داسې نه ده چې دوی هیڅ نشي کولی دغسې کارونه کولی شي چې لیست نه دی آماده خلک نه دي آماده مکتوب نه دی راغلی او موږ په خپله تر اوسه پورې میټینګونه نه دي کړي موږ تر اوسه پورې په دې برخه کې یو پروسیجر نه دی جوړ کړی دا باید تر یو پروسیجر تیر سي یعنی دغسې کاغذ پراني چې دوی ورته وایي هغه بیروکراسي چې ورته وایي ځینې چلونه دوی کولی شي مګر دا دغه اصلي هدف چې دی د امریکې چې د وتلو دی او د طالبانو دغه عسکرو د بندیانو د آزادولو دی د دې ځنډ یې ممکن دی مګر مخ یې نسي راګرځولی. زه دا بیا هم وایم څو ځای د مخه مې هم ویل دي چې د افغانستان حکومت مجبور او مکلف دی چې دا خلک خوشي کړي او دا خلک به دی خوشي کوي دا چې ځنډوي په ځنډ به وکړي مګر هر څونه چې دی ځنډوي هر څونه چې دی دا کار کوي په هغه اندازه به د واشنګټن قهر راپاروي د ځان په مقابل کې او په هغه اندازه به واشنګټن دغه خبرې د پر ضد باندې استعمال کړي او لکه د $1 بلین تهدید چې کړی دی د بل کال کې د بل $1 ملیارد تهدید کړی دی دغسې به نور هم د $1 ملیارد تهدید هم وکړي او دا دلته په امریکې په سوشل میډیا کې خصوصا هغه خلک چې پر افغانستان باندې تمرکز کوي په هغه کې دا شی څو وارې مطرح شوی دی چې د کابل حکومت د خپل جاڼه د خپل ځان د مشکلات چې تراشي و دا چې کوي دا په اصل کې خپل کبر په خپله کیندي او ټرمپ په دې ته مجبوره کوي چې د قواو په رایستلو کې لا عجله وکړي لا بیړه وکړي. مننه. اوس طالبان وخت په وخت اعلامیې نشروي مرکې کوي چې امریکایي او بهرني ځواکونه د شوي توافق مخالفت کوي دغه لړۍ که روانه وي بالاخره به چیرې ورسېږي ستاسو په نظر باندې؟ زما خپله خو امید دا دی چې دا موافقه چې امضا شوې ده دا پس له ډېره وخته وسوله او ډېر زیات کار باندې شوی دی او دا موافقه بده موافقه نه ده یعنی په کل کې په مجموع کې چې سړی وګوري ډېر درسته موافقه ده چې شوې ده د افغانانو په خیر ده دا موافقه نو بناء زما خپله امید دا دی چې طالبان په دې برخه کې پیش قدمه سي دا بین الافغاني
بین الافغاني په کانفرنسونو کې او غونډو کې پیش قدمه سي په دې برخه کې زیات افغانان راوغواړي داسې افغانان راوغواړي چې هغه مستقل دي هغه په چا پورې اړه نه لري پاک افغانان دي د افغانستان په خیر دي دا راوغواړي او د هغوی سره نه دا چې حکومت پکې کوي بلکې دغه افغانان چې په دننه کې دي لویه برخه باید دننه کې هغه افغانان چې دننه دي د هغوی څخه باید انتخاب وسي او په بهر کې هم که څو نفره راوغواړي چې دا بین الافغاني کانفرنسونه یو داسې دغه ریپرزنټیټیو وي نمایندګي وکړای شي د ټولو افغانانو دا به د ټولو په خیر وي چې افغانان په دې برخه کې خپله پیش قدم سي او ودې ته کښې نه ني چې نور خلک د دوی لپاره دا کارونه وکړي ځکه دا وخت ډېر اساس وخت دی او بین المللي توجه هم افغانستان ته شته یو څه کومکونه هم راځي افغانان باید په دې برخه کې په خپله هم لاس په کار سي چې دغه بین المللي ټولنې ته هم دا وروښيي چې موږ په دې برخه کې رغنده لازم ګامونه اخلو او موږ په دې برخه کې جدي یو او دا د طالبانو دا وسه پرده که څه هم یعنی اوس کې د کرونا د آفت سره دا شی ناممکن د ډیرو خلکو راټولول ناممکن سوي دي او صحیح کار هم نه دی ځکه چې دا د دې ناروغۍ د خپرېدو لپاره لاره سموي مګر دغسې کانفرنسونه کېدلی شي چې د ویډیو کانفرنسونه وي د انټرنیټو د له دې لارې څخه وي چې بین المللي ټولنې ته دا وښودل سي چې افغانان یوازې د کابل حکومت نه دي افغانان یوازې دا خلک نه دي چې د کابل په حکومت کې یا د کابل په رژیم کې موجود دي او د سولې په لاره کې خنډونه ایجادوي د سولې سبوتاژ کوي د دې پروسې د دې ټوله د افغان ملت سره دښمني راخیستې ده ټول افغانان سولې ته معتقد دي ټول افغانان ورورګلوي ته معتقد دي یعنی ټول نه بلکې اکثریت افغانان چې سره وایي او اکثریت افغانان د دې سره موافق دي چې افغانان سره کښېني او د خپل جنجال په خپل منځ کې بین الافغاني فیصله کوي مننه فقیر صاحب که فرض کړو اشرف غني او عبدالله موافقه کوي او ګډ حکومت جوړوي آیا د امریکا مرستې به بیا چې په دوی باندې بند شوي دي هغه به بیا راپیل شي ورته نه زه فکر نه کوم زه فکر کوم چې د امریکې مرستې به بخښنې د امریکې مرستې به کرار کمیږي مخصوصا اوس دغه کرونا د آفت سره دا به ډېر زیات کم سي او د کرونا هغه خلک چې په بهر کې دي شاید د امریکې دغه حالت چې موږ یې وینو دلته دا درک نه کړای شي په هغه ځکه چې سړی چې یو ځای چې نه په سترګې نه ویني مشکله کېږي تر یو حده پورې هغه درک مشکل وي مګر دغه حالت چې موږ په امریکا کې ګورو زه ورته ګورم نور افغانان یا خپل امریکایي مبصرین هغه څو ورځې در مخه ستاسې به په یاد وي چې بارنټ روبین یو مقاله لیکلې وه د برکات سره سلطان برکات سره چې په قطر کې موجود دی د هغه سره مقاله لیکلې وه او په هغه کې ویلي وه چې دغه د کرونا خبره عینا لکه د شوروي د ماتېدو خبره چې وه کله چې شوروي ماته سوله شوروي ړنګه سوله روسیا ړنګه سوله هغه ټوله هغه کیسه ړنګه سوله یعنی دغه کرونا په امریکا کې یو دغسې یو لوی آفت راغلی دی او نور به امریکایان زه فکر نه کوم چې امریکایان به دې ته حاضر سي چې د افغان حکومت سره د یو دغسې فاسد رشوتخوره او بد حکومت سره په میلیارډو ډالره کومک وکړي زه فکر نه کوم چې که چیرې دوی سره متحد هم سي اول خو ډېر ناممکنه ده چې دا خلک سي سره متحد سي په دې 20 کالو کې چې نس به متحد اوس به هم نس سره متحد دا به فرض به که چیرې دوی متحد هم سي سره بیا هم د امریکې کومکونه به په هیڅ وجه د پخوا په شان نه وي ډېر زیات به راکم سي 50% 80% راکمېدو امکانات یې بیخي موجود دي یو میلیارډ ډالر کم کړی د بل کال دپاره بل میلیارډ ته ویل دي او زه فکر کوم چې حتی شاید 3 بلیون راکم کړي او د افغانستان سره بیا دونې زیات کومکونه ونه سي او نه هم افغانستان دونې زیات امریکایي یا نورو چندې ته ضرورت لري
افغانانو ته که چیرې لږ کومک وسي او د ښو خلکو په لاس کې وي د خواخوږو خلکو په لاس کې وي او کومکونه او هغه پر صحیح لارو باندې ولګوي پر قصرونو باندې ونه لګوي پر عیاشیو باندې ونه لګوي لکه دا و چې د کابل حاکمان یې لګوي په عیش و عشرت په اروپا او په نور ځای کې ونه لګوي بلکې په افغانستان کې هغه پیسې پر بنیادی کارونو باندې پلونو باندې سړکانو باندې ایجوکیشن باندې پر هغه باندې ولګي ډیر زیات پیسې د افغانستان و دون زیات پیسو ته خیرات ضرورت نه لري بلکې افغانستان یو مشروع او درست حکومت ته ضرورت لري. مننه فقیري صاحب. داسې هم ویل کېږي پمپیو په وروستۍ لیدنه کې اشرف غني ته ګواښ کړی چې ټول ځواکونه به وباسي که چیرې د دوی خبره ونه مني او یو متحد حکومت جوړ نه کړي آیا دا ګواښ به عملي کړي؟ بله زه خپله دې سره موافق یم که چیرې اشرف غني او دغه د کابل حاکمان دغه ایلیټس پر د خپل خره سپاره وي د دې بیخي امکان شته چې امریکایان ټول راووځي پر افغانستان باندې کومکونه ودرول سي او افغانستان پرېښودل سي او زما خپله عقیده دا ده چې امریکایان اوس پر دغه خواته حرکت کوي دغه خواته میلان دی او په ضمن کې زه فکر کوم چې دوی طالبان به شاید یو موافقت سره ورسیږي او رسیدلی به هم وي چې بالاخره مجبور هم دی بل لار هم نه لري چې طالبانو د حاکمیت لپاره زمینه مساعده کړي او دغه کارونه ځکه چې زما خپل عقیده دا ده چې د امریکې لپاره دا مهمه نه ده چې په هر کې څوک ناست دی احمد دی محمود دی د زید څوک دی د امریکې لپاره مهمه خبره دا ده چې د امریکې هغه امنیتي ګټې چې دي چې عبارت د القاعده او داعش د نه پرېښودلو څخه دی د داعش د محو کولو څخه دی د مخدره موادو د کمولو څخه دی او په افغانستان کې د اصولي او ثبات راوستلو څخه دی که چیرې دغه درې واړه شان یو څوک ودی تالته تضمین کړي او هغه کارونه ورته وکړي زه فکر کوم چې امریکا د پاره احمد او محمود مهم نه دي دغه درې شان ورته مهم دي او دا په خلکو پورې اړه لري په طالبان پورې هم تر واده پورې اړه لري چې امریکایان دغه تضمین ورکړي چې دغه درې شان دوی کولای شي چې ورته آماده کې او دا د افغانستان په ګټه هم دي یعنی د داعش ځپل د داعش محو کول د افغانانو په ګټه دي د مخدره موادو ورکول دا د افغانانو په ګټه دي په افغانستان کې یو ثبات راوستل یو مرکزی حکومت یو مشروع حکومت راوستل دا د ټول افغانانو په ګټه دي او دغه د امریکای دغه درې غوښتنې د افغانستان په ګټه دي د افغانانو په ګټه دي او دا کولای شي چې کچېره یعنی هغه دغه طالبان په دې برخه کې جدي ګامونه واخلي او د دوی د امریکایانو قناعت حاصل کړي چې دا کارونه دا خلک یې نس کولای او امریکا ته اوس معلوم دي لکه موږ تاسو د مخ چم خبرې باندې وکړو امریکا ته دا اوس بیخي جوته سوی ده کاملا ښکارا سوی ده چې دا خلک چې په کابل کې حاکمان کړي دي دا کشل کال نور هم امریکایانو ته دا خلک نه سره جوړیږي او نه دا کار ته کولای شي مننه فقیري صاحب داسې ویل کېږي چې د اشرف غني ملاتړ اروپایي اتحادیه کوي او د هغوی د وروستیو سیاستونو تر شا اروپایي اتحادیه ولاړه ده ستاسو څه نظر دی یو ډېر ستر اندېښنه چې په اروپا او په بین المللي ټولنه کې ده هغه دا ده چې داسې ونه سي چې دا څه چې اوس جوړ سوي دي په افغانستان کې دا ټوله خراب سي او یو داسې حکومت راسي چې هغه بیا د هیچا سره لار نه وړي او د دوی ځینې پرمختګونه چې راغلي دي په ایجوکیشن کې راغلي دي یعنی په مکتبونو کې جوړ شوي دي لارې جوړ شوي دي ځینې شهري په افغانستان کې شهري طبقات راغلي دي منځته دا ټوله د منځه ولاړ سي نو په دغه اساس هم دوی د بین المللي ټولنه خصوصا اروپا دا کوشش کوي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ باید یو مفاهمه وسی باید یو موافقه وسی
په دې برخه کې بیا هم باید وایم چې طالبان مجبور دي او باید به ته ډیر زیات متوجه سي چې د بین المللي مشروعیت ته پیدا کولو لپاره باید ځینې کارونه وکړي او په هغو کارو کې یو دا دی چې دغه بین المللي ټولنې ته اروپایانو ته و دې ټولو ته دا قناعت ورکړي چې دوی به د افغانستان او د اسلام تر چوکاټ لاندې د افغانستان د دودونو او د اسلام د مبارک دین د چوکاټ سره سم به په تعلیم او تربیه کې په کار کې او په ځینې ځایونو کې د افغانستان ټولو خلکو ته نارینه او ښځو ته ټولو ته د کار زمینه د تعلیم زمینه برابره کړي او په دې برخه کې به خپل ټوله کوشش وکړي. زه په دې برخه کې باید ډېر زیات دغه وسي فکر باندې وسي چې کومې لارې دي چې دغه اندېښنې چې خارجان یې لري دا باید رفع سي. یعنی تر ټولو مهم دغه اندېښنې هغه یو د مخدره موادو دي، دوهم د داعش دي او دریم د ثبات دي. د هغو ترڅنګ یعنی که چیرې یو څوک وکړای شي چې هغه درې مهم اندېښنې رفع کړي، تر هغو ترڅنګ دغه نور اندېښنې هم مهمې دي او دا د افغانستان چې یو د اوسني شرایطو سره یو سم نظام وي، د اوسني شرایطو سره د اروپا سره دغه ولري روابط ولري، د خپلو ګاونډیانو سره ولري او داسې نظام نه وي چې د ټولو دنیا سره په جنګ کې اخته وي. دا مسله ډېره مهمه ده او اروپا هم یو مهم د انسانیت او د بشریت یو مهم مرکز دی، د امریکې وروسته یو لوی مرکز دی او د هغوی دغه توجه را جلبول هم مهمه ده چې باید دا کار وسي او په دې برخه کې باید زیات کوشش وسي چې د اروپایانو دغه اندېښنې هم توجه ورته وسي او رفع سي. مننه فقري صاحب. په دې وروستیو کې کرونا وایرس چې نړیواله وبا بلل شوې ده چې په امریکا کې ډېر په چټکۍ سره پر مخ روان دی، آیا دغه بیماري به د افغانانو سره د امریکایي ځواکونو په ایستلو کې څه مرسته وکړي؟ لکه ما چې مخه مو وویل بل دا به لا چټکه کړي، د امریکې د ایستلو پروسه به لا چټکه کړي. دغه اوس لا یو څو ورځې تر مخه داسې دوی تقریبا یو 4-5 ورځې تر مخه د افغانستان څخه 1500 امریکایي عسکر راویستله تر وخت تر مخه او اعلان یې وکړ چې دا تر وخت تر مخه مو راویستله و نیویارک ته راورسېدله. اوس قرنطین دي د 2 هفتو لپاره، څو وکتلای شي څو وګوري معاینه یې کې هغه ټیسټ یې وکړي چې دا په کرونا نه یې اخته. بیا هم وایم یعنی امریکایان د دې څخه ډېر زیات شدید په وهم کې دي چې دغه عسکر تقریبا د دوی ډېر بیسونه یوازې په افغانستان کې نه دي بلکې په نور دنیا کې هم د دوی بیسونه دي. دا ټوله بیسونه که چیرې په دې کرونا ننوځي او دغه دا امکانات بیخي زیات په افغانستان کې به بیخي زیات ځکه هلته افغانان دوی سره کار کوي، د دوی پاکاري کوي، نور کارونه کوي، قراردادونه دي. دا ټوله که چیرې دا د دوی په عسکرو ننوځي او عسکر هم په یوه ځای کې دي، په ډېر کوچني ځای کې دي، په یوه حلقه په یوه کوچني اډې کې پراته دي، د هغو دپاره به دا به یو لوی آفت وي او هلته داسې طبي صحي دغه هم نشته، مرکزونه هم نشته چې خلک ژر راولي. باید بوځي و دغه ته و جرمني ته هلته یې بوځي او جرمني هم د دې څخه اندېښنه لري چې دا دونه ډېر خلک په کرونا اخته وي و جرمني ته ولاړ شي. دا د هغوی دپاره هم یو لوی مشکل دی، باید امریکې ته راولي. او زه فکر کوم چې د کرونا تهدید کولای شي چې د امریکایي عسکرو د راوتلو پروسه لا چټکه کړي، لا یې ګړندۍ کړي او دې څو خلکو دغه اشارې کړي دي نو بل یو دا کار کېدلی شي. فقري صاحب د حوت په 10 باندې د امریکا او د طالبانو له لوري په قطر کې یو توافق وشو. هغې توافق ته خلک په بیلابیلو نظرونو ګوري، څوک د سولې پروسه ورته وایي، څوک د امریکې د ماتې نام ورکوي. ته په خپل فکر باندې هغه توافق ته په کومه سترګه ګورې؟ زه په خپله ملاتړ کوم، زه استقبال کوم. زه فکر کوم چې امریکې په دې برخه کې درست قدم واخیستی
دا باید د مخ خلاص وای باید لاس کاله د مخ کې سوی وای هغه وخت چې دا دفتر اول خلاصو کله چې امریکا د هغه وخت د اوباما وخت د اوباما وخت کې دا کار وسو باید هغه وخت خلاصوي وای د افغانستان کشاله زما په نظر د دې حل د کلیه د امریکا سره و اوس هم د امریکا سره ده دا جنگ چې روان دی دا یو تپلسوي جنگ دی او دا د امریکا د خواست تپلسوي دی د امریکا په واسطه تپلسوي دی د دې جنگ تیل ټوله د امریکا څخه ورځي کچېرې د امریکا تیل نوي د رژیم د کابل رژیم دا یو میاشت دوه میاشتې هم دغه نس کولای مقاومت نس کولای نو بناء زه په خپل د ټرمپ د جمهور رئیس ټرمپ دغه اقدام ستایم او قدر په سترګو ورته ګورم زما په نظر که چیرې دی دا نه وای شاید بل د امریکا جمهور رئیس نه اوباما دا کار وکړي نه بوش دا کار وکړي یعنی په دې برخه کې باید سړی د ټرمپ هغه جسارت زړورتوب باید ومنو او په دې برخه کې زه په خپل ملاتړ کوم او امید دی چې بیا پرشان سي او زه فکر نه کوم چې بیا دې پرشان سي زه امید دی چې دا پروسه دغه دوام پیدا کړي او خپل نهایي منطقي نتیجه ته ورسیږي چې نتیجه د امریکایي عسکرو د ټولو امریکایي عسکرو راوتل دي او په افغانستان کې یو مشروع د حکومت راتګ دی داسې یو حکومت چې په هغه کې ټول افغانان خپل ځان وویني هغه پر قانون باندې بنا حکومت وي د قانون حاکمیت وي د جنګ سالارانو د مافیا د قاچاقبرانو حاکمیت نه وي لکه دا نن چې دی دغه خلکو د غلو دغه خلکو حاکمیت نه وي بلکې د واقعي افغانانو حاکمیت وي د داسې افغانانو حاکمیت وي چې پر افغانستان باندې زړه سوځي او د دې وطن لپاره کار کوي زه فکر کوم چې یعنی دا کار کېدونکی دی او زه په دې برخه کې د موافقې ملاتړ یم همیشه مې ویلي دي تل مې ویلي دي چې د هغه وخت چې شروع سوله د هغه ورځې څخه بیا تر ننه پورې ما دا خبره کړې ده چې زه د دغه موافقې د دغه پروسې استقبال کوم او ملاتړ کوم مننه فقیر صاحب په اخر کې کراته وایي د دوحې د توافق را وروسته د عام افغانانو مسؤلیت څه دی یعنی دوی څه وکړي دا ډېره مهمه خبره ده یعنی واقعا هم په دې کې زه کولی شم بیخي ډېرې خبرې وسي خو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې په دې کې د عام افغانان تر بل هر چا ډېر زیات مسؤلیت لري یعنی در جنګي اړخونو زیات مسؤلیت د خپل افغانانو دی چې پر کابل رژیم باندې فشار واچوي چې نور دغه خنډونه چې د سولې په برخه کې ایجادوي د بندیانو د آزادولو په برخه کې ایجادوي د سولې د امریکایانو د وتلو په لاره کې ایجادوي د دې په مقابل کې باید ټول افغانان په یوه ژغ بخښنه غواړم تاسو اواز قطع شو ما خیال دی د نیټ ستونزه وه نو که تاسو خپل خبرې بیا سره نه وکئ یعنی زه د افغانانو مسؤلیت په دې پروسه کې نهایت مهم دی د عامه افغانانو زما نظر دا دی چې عامه افغانان باید نور تماشاچي پاتې نشي د خپل برخلیک د خپل سیاسي برخلیک په برخه کې صرف د نندارچانو حیثیت ونه لري د خلکو خبره د خیر پر غونډۍ باندې ورته کښېنني بلکې په دې پروسه کې برخه واخلي فعال ونډه واخلي او پر جنګي اړخونو باندې په تیره بیا پر د کابل پر حکومت باندې د کابل پر دغه رژیم باندې عامه فشار واچوي د میټینګونو د لارې د مدني اعتراضونو د لارې چې نور د سولې په لاره کې د خنډونه نه ایجادوي د بندیانو د آزادولو په برخه کې د خنډونه نه ایجادوي د امریکایانو د وتلو په برخه کې د موانع نه ایجادوي او افغانان باید په ګډه سره د आवाज وباسي چې دغه د سولې پروسه د زموږ د ټولو په خیر ده دا که د کابل یو څو دغه داړمارانو جنګ سالارانو قاچاقبران د سولې مخالفت کوي دا د افغان ولس وظیفه ده
مسؤلیت دی چې د دې خلکو په مقابل کې ودرېږي او د خپل برخلیک په برخه کې قدمونه واخلي او په دې برخه کې ډېر کارونه کېدلی شي یعنی بیخي ډېر زیات کار لکه ما چې مخه مو مدني اعتراضونو ته مخه یوسي میټینګونه وکړي د افغاني هیئت دپاره دغه د بین الافغاني هیئت دپاره خپل نمایندګان وټاکي خپل نمایندګان ونوموي پر هغه نمایندګان چې دوی ورته معتقد دي په مختلفو سیمو کې په دا لوی پکتیا کې په لوی کندهار کې یا چې وایي په هرات کې په کابل کې په مشرقي کې په دا ټولو د افغانستان په شمال کې په جنوب کې په دې ټولو ځایو کې افغانان د خپل شو نمایندګانو د شو خلکو په نومولو کې برخه واخلي او پر حکومت باندې جدن دغه وکړي دا فشار واچوي چې نور دي د افغانستان د سولې په مقابل کې نه درېږي نور دي صلح نه سبوتاژوي او نور دي د بندیانو د آزادولو پروسه نه ځنډوي یعنی دا او په دې هر څونه چې افغانان عادي افغانان محصلین منورین د ښاري طبقات په دې برخه کې ونډه اخلي په هغه اندازه بین المللي توجه هم ورته ډیریږي په هغه اندازه د صلح پروسه چټکه کیږي او په هغه اندازه دا د افغانستان په خیر تمامیږي زما امید دا دی ما په تکرار سره وایم امید دا دی تر څو چې یو قوم په خپله په دې برخه کې لاس په کار نسي د افغانستان ته د صلح د یو دایمي او ابدي سولې راتګ که بیخي سړی وایي محال نه وي خو ناممکن به کېږي باید په هر ولس د دې وظیفه لري دا د مسؤلیت دی چې د خپل مشران خپل سیاسي مشران تر غاړې ونیسي او پر هغو باندې فشار واچوي چې دغه د سولې په لاره کې باید خنډ واقع نه سي مننه فقیري صاحب چې وخت مو راکړه زښته زیاته مننه د ځان پام ساتئ شکر مهربانه یاست تاسو ټولو څخه ډېره مننه ورو